هلمند والي د مهاجرینو د موقت میشتېدنې کمیټې له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې ناسته کې د بېلابېلو اړوندو ادارو استازو ګډون کړی و چې پکې د مهاجرینو رئیس او مرستیال، د صنعت او تجارت رئیس، د افغاني سرې میاشتې رئیس، د کرنې رئیس، د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس، د عامې روغتیا رئیس او د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست مرستیال شامل وو. د ولایت مقام معین مولوي محمد قاسم ریاض وایي د ناستې پر مهال د هغو افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه هر اړخیز بحث وشو چې تازه هلمند ته راستانه شوي دي. ګډونوالو د موقتي پنډغالو د جوړولو، د سرپناه برابرولو، د پاکو اوبو، خوراکي توکو، روغتیایي خدماتو او نورو بنسټیزو اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار وکړ. همداراز د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې وشوې ترڅو راستنېدونکو کورنیو ته په چټک او اغېزمن ډول مرستې ورسیږي. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په خپل کاري دفتر کې د مهاجرینو د موقتي میشتېدنې کمیټې له مسؤلینو سره ناسته درلودله چې په دې ناسته کې د بارمچې له لارې د راستنېدونکو مهاجرینو د ستونزو د هغوی پر حل او د موقتي میشتېدنې کمیټې د اړوند موضوعاتو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وشوې چې په اړه یې لازم تصامیم ونیول شوه. د هلمند والي په خپلو خبرو کې وویل چې د راستنېدونکو مهاجرینو ستونزې باید په جدي توګه وارزول شي او د حل لپاره یې عملي ګامونه واخیستل شي. نوموړي اړونده ادارو ته لارښوونه وکړه چې د امکاناتو په چوکاټ کې د لازم خدمات برابر کړي او د خلکو ستونزو ته د پر وخت رسېدنه وشي. په وروستیو کې پرېکړه وشوه چې د موقتي میشتېدنې د بهیر د ښه مدیریت لپاره به ځانګړي کاري ټیمونه جوړیږي او د مرستو د عادلانه ویش لپاره به منظم پلان ترتیبیږي څو راستنېدونکي مهاجرین وکولی شي په خوندي او باعزته توګه خپل ژوند ته دوام ورکړي.